بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو په ای اسمارټ ټیکنالوژي یوټیوب چینل کې تاسو ته ښه راغلاست وایم. تېره ورځ چې دی مونږه ټایپینګ لوستی و. نن چې دی راځو ټایپینګ اوپن کوو. ټایپینګ کې چې دی زمونږه نن ډیجټ کیز چې دی دا درس دی. ډیجټ کیز چې دی تاسې کولی شئ چې ګورئ لومړی مونږ سره 15% علامه، همدارنګه شپږ او دغه کوم سمبول چې دی 8 دغه څلور بټنې دي او دې څلورو بټنو سره چې دی یو ځل شفټ نیول کېږي، یو ځل نه نیول کېږي. لکه تاسې دلته ګوتو ته وګورئ. لومړی 5 مونږه همداسې لیکو، 5 لیکو، 5 سره نه نیول کېږي. شفټ به بیا د ښی لاس کچه ګوته باندې شفټ نیسي، بیا 5 وایي پرسنټ ساین راځي. همدارنګه شپږ چې دی په دې اوله ګوته باندې تاسې وهئ، دې باندې شپږ مو ووهله. کله مو چې شپږ ووهله نو اوس به شفټ به د چپ لاس ګوتې باندې شفټ ونیسئ، بیا به شپږ ووهئ. تاسې سره به چې دا سمبول راشي همدارنګه ووهئ، بیا شفټ بیا 8 په دې ګوته باندې ووهئ. 8 مو چې ووهل بیا شفټ 8. په همدې طریقې سره به تاسې دا تکرار کړئ. شفټ همدارنګه شپږ مو ووهل، بیا به شفټ ورسره ونیسئ، همدارنګه 7 بیا شفټ، بیا 8 مو ووهل، بیا شفټ. نو په دې طریقې سره مونږ دا درس وشو. همدارنګه چې دی اوس 3 4 او 9 0 دا دي. 3 کې چې دی هش ساین، ډالر ساین، 4 کې همدارنګه شفټ او 0 کې چې دی قوسونه دي. تاسې به ولیکئ 3 په کومه ګوته باندې ووهئ، تاسې به سټارټ واخلئ، ورې منځنۍ ګوته باندې 3 شفټ ونیسئ، هش سپیس، بیا 4 بیا شفټ 4 ډالر ساین، همدارنګه 9 په دغه ګوته باندې ووهئ. 9 مو چې ووهله بیا قوس شفټ سره وهئ، بیا سپیس، بیا چې دی په کچه ګوته 0 بیا شفټ سره وهئ چې قوس راشي. همدارنګه بیا دوباره تکراریږي 3 شفټ هش 4 شفټ 4 همدارنګه 9 شفټ 9 سپیس 0 شفټ 0. دا مو هم ولوسته. ورپسې چې کوم دی دریم درس دی په دې ډیجټ کې دریم درس داسې دی چې تاسې به یو وهئ په وړه ګوته باندې، یو بیا ایکسکلیمیشن مارک راځي، شفټ ورسره نیسئ، بیا 2 په دویمه ګوته باندې دلته وګورئ ګوتو ته 2 بیا شفټ ورسره نیسئ د ښي لاس او 2 وهئ، سپیس بیا مینس وهئ، بیا ورسره شفټ نیسئ په کچه ګوته باندې دا مینس وهئ، بیا ایکوال په کچه ګوته، بیا شفټ نیسئ، بیا یو او بیا چې دی شفټ نیسئ، بیا شفټ 2 وهئ، بیا شفټ 2 وهئ، ماینس وهئ، بیا شفټ ورسره نیسئ، ماینس وهئ، ایکوال وهئ، بیا شفټ. نو دې باندې چې کلیک وکړو دا موږ سره چې دی د ورسره چې دی نومریک پیډ راغی چې دی کې 2 درسه دي. ګورئ دې کې کله چې سټارټ واخلئ تاسې په کومه ګوته به یې وهئ، ګورئ دلته یې تاسو ته ښودلی، که چېرته تاسو سره دا کیبورډ وي په همدې وهئ، که نه نو دغه نومریک پیډ چې نننی مونږ کوم درس وښودو په همدغه ګوتو تاسې کولی شئ چې ووهئ. دلته ګورئ 1 2 3 4 5 6 7 9 بیا سپیس وهئ، بیا همدغه طریقې سره تاسې دې ګوتو ته وګورئ په 4 واړو ګوتو باندې چې دی دلته 3 واړو ګوتو باندې لیکل کېږي 1 2 3 4 5 6 7 بیا سپیس 1 2 3 4 5 6 7 بیا گو آن باندې کلیک کوئ، بیا همدغه درس راغی، تاسې ورته ښه متوجه شئ. دا چې دی دویم درس شو موږ سره په دې کې ګوره 1 2 3 4 5 6 7 بیا وهئ سپیس 1 2 3 4 5 6 7. یعنی دغه د نومریک پیډ کیبورډ چې دی دا صرف د دې 3 ګوتو باندې کېږي. د اخرنۍ اولنۍ ګوته چې دی سکیپ کوئ او د 3 باندې تاسې کولی شئ دا وکړئ 1 2 3 4 5 6 7. یعنی نورو ګوتو باندې به تاسې دا نه وهئ. نو دا زمونږ د نومریک پیډ درس و چې تاسې ورباندې پوه شوئ. انشاءالله آینده کې چې دی مونږ به بیګینر ته ځو. بیګینر درس کې چې دی درسونه لږ اضافه کېږي او بیا به همداسې انشاءالله مخ ته ځو. په دې کې هم یو څو درسونه دي دا به وایو. دا مو چې ولوست انشاءالله بیا ایډوانس ته ځو او ایکسپیرینس ته ځو، ایډوانس ته ځو، ټیسټینګ ته ځو. بیا هغې نه وروسته انشاءالله پښتو درس مونږ شروع کوو. نو هیله ده چې تاسې د ویډیو د خوښې وړ ګرځېدلي وي. ویډیو لایک کړئ، نظرونه مو کمنټ کړئ او ملګرو سره یې شیر کړئ، چینل سبسکرایب کړئ تر څو تاسو ته زموږ نوې ویډیوګانې چې کم راځي هغه تر تاسې در ورسیږي. مننه.
السلام علیکم.